السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. نوي او خوندوره په زړه پورې ویډیو مې درته راوړې ده. نن مې داسې یو ویډیو درته راوړې ده چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې خپل پوسټ، خپل تصویر، هر څه چې هغه ته لایکونه اضافه کړو یا ورته زیات کړو په خپله باندې. تاسو به ډېری تصویران لیدلي د ځینې کسانو چې هغو تصویرانو زیات لایکونه اخیستي. نو که چېرې تاسې غواړئ د خپلو ملګرو سره سیالي وکړئ نو تاسې هم کولی شئ خپلو عکسونو ته دغه ورکړئ، لایکونه ورکړئ. دوستانو راځئ که چېرې تاسو غواړئ زموږ د چینل نورې ویډیوګانې وګورئ، د هغه چینل په عکس باندې کلیک وکړئ، ورسره په ویډیوز باندې کلیک وکړئ. دلته موږ ډېرې په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کړي دوستانو، تاسې کولی شئ هره یوه وګورئ او ګټه ترې پورته کړئ. نو دوستانو راځئ دا ښوونه درته کوم چې څنګه کولی شو خپل عکس ته لایکونه ورکړو. ما باندې دوستانو ما فالو کړئ، ما تعقیب کړئ. دا د زه خپل فیسبوک اکاونټ خلاصوم دوستانو، تاسې ورته ګورئ. دلته ستاسې تر مخ یو پوسټ کوم، یو عکس که هر څه زه هغه درته پوسټ کوم، تاسو ته ښیم دوستانو. دا یو عکس دوستانو، دا یو عکس زه پوسټوم، تاسې ورته وګورئ دوستانو. دا اوس دا د ما پوسټ کړ، دا عکس به اوس پوسټ شي په پوره معنا باندې. تاسې ورته ګورئ دوستانو، دا عکس پوسټ شو. نور زه د دې ځای څخه ځمه، تاسې به هم د دې ځای څخه ولاړ شئ او دوستانو خپل موبایل کې به ستاسې براوزر هر یو یې کروم که هر یو یې هغه به خلاص کړئ. زما په موبایل کې کروم ده دوستانو، فرق نه راوړي، زه کروم خلاصوم. په کروم کې دلته زه په سرچ کې لیکم اف بي لایکر، تاسې ورته ګورئ دوستانو. تاسې به هم ولیکئ اف بي لایکر چې مو کله خلاص کړ دوستانو. دغه اولنی یو دوستانو اف بي لایکر او ټو لایکر فیسبوک، په دې باندې کلیک کوم. دغه اف بي لایکر دا صفحه ما ته هم راځي، تاسې ته به هم راځي دوستانو. داسې لاندې به راسئ. د دې څخه وروسته دوستانو تاسې به تر هر څه وروسته دوستانو دلته کلیک وکړئ، دا کلیک هیر ټو جنریټ نیو ټوکن، په دې ځای باندې به کلیک وکړئ دوستانو. تاسې ته هم د همدا صفحه راځي. په دې ځای چې کله تاسې کلیک وکړ د یو څو دقیقو لپاره، د یو څو ثانیو لپاره به انتظار وکوئ دوستانو. دلته لاندې راځو دوستانو، تاسې ورته وګورئ د وایي چې تاسې یو 3 سکنډه انتظار وکړئ. د 3 سکنډ څخه وروسته دوستانو کلیک هیر ټو کنټینیو لیکلی ده، په دې ځای باندې کلیک کوم. کله چې مې په دې ځای باندې کلیک وکړ ما ته دا صفحه راځي دوستانو. دلته یو څو مهمې خبرې دي، هغه خبرې هم دا دي چې کله تاسې و دې ځای ته راغلاست دوستانو نو دلته یو څو خبرې راځي. هغه خبرې دا دي دوستانو چې کله تاسې دا ځای خلاص کړ، اول دوی درته وایي چې تاسې به په دې براوزر کې، په هر براوزر کې چې تاسې دا بي لایکر خلاصوئ په هغه کې به ستاسې فیسبوک اکاونټ خلاص وي، ستاسې د فیسبوک آی ډي به په دې براوزر کې به خلاص وي دوستانو. دوم چې دوستانو وایي تر دې اپ تر استعمالولو مخکې به خامخا د ستاسې اکاونټ خلاص وي او تاسې به ایمیل خپل آی ډي کې لرئ او د خپل ټلیفون نمبر به په خپل آی ډي کې لرئ، معنا ورجمع کړي به هم یې او کانټاکټ به هم ورجمع کړئ دوستانو، او پروفایل عکس به هم پورته کړئ او د کور عکس به هم پورته کړئ او 5 ملګري به په آی ډي کې لرئ. د هغه څخه وروسته به 5 پوسټ لرئ. نو بیا تاسې د اپلیکیشن کارولی شئ دوستانو. د هغه څخه وروسته په کلوز باندې کلیک کوم. دلته لوګین راځي، فیسبوک لوګین. دلته په اول سر کې زه ورته خپل ایمیل ادرس ورکوم، لاندې ورته پاسورډ ورکوم. تاسې به هم خپل ایمیل ادرس او پاسورډ ورکړئ. هر یو د خپل آی ډي خپل نمبر که ایمیل ادرس نه خپل نمبر پور ورکړئ، فرق نه راوړي دوستانو. لاندې ورته پاسورډ ورکوم. کله چې مې پاسورډ ورکړ د هغه څخه وروسته په سبمیټ باندې کلیک کوم. سبمیټ دلته دوستانو یو څه لیکنه راوړي، یو ټوکن راوړي. دا ټوکن باندې کلیک کوم، سلیکټ آل باندې به کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته بیا کاپي کړئ ټوله. بیا لاندې راسئ دوستانو وایي لوګین ټو فیسبوک، دلته ټوکن راخست دوستانو پیسټ به کړئ. د هغه څخه وروسته په لوګین باندې کلیک کوم. دا دوستانو دا سرچینګ روان دی، وایي ویلکم وی آر ریجکټډ. اوس دوستانو دوی راته وایي چې دغه کود چې دا کوم کود چې دا لاندې پیسټ کړه 48206. دا کود زه دلته پیسټ کوم. د هغه څخه وروسته بیا په سبمیټ باندې کلیک کوم دوستانو. تاسې ورته ګورئ، بیا د یو څو ثانیو لپاره انتظار کوم. کله چې مې یو څو ثانیو لپاره انتظار وکړ نو بیا کلیک هیر ټو کنټینیو په دې باندې کلیک کوم. دا د زما د فیسبوک پروفایل خلاص شو. تاسې په خپله باندې وینئ دوستانو اوس هغه عکسونه دي په دلته. اوس زه غواړم هغه عکسونه خلاص کړم کوم پوسټونه چې ما کړي دي دوستانو. نو زه غواړم په دغه اوټو لایکر باندې باید کلیک وکړم. کله چې مې په اوټو لایکر باندې کلیک وکړ تاسې ورته ګورئ دوستانو. په اوټو لایکر باندې کله کلیک وکړ دوستانو هغه پوسټ ده دوستانو، تاسې اوس لیدلی شئ چې اوس دستي ما وکړ. لاندې ګورئ د واتساپ نمبر هغه پوسټ ده او دا لوړ څه ده هغه تصویر ده. نو دوستانو اوس زه غواړم په دغه باندې کوم شیانو باندې ولګوم. دا لایک د لاس د علامه باندې، د خوښولو علامه، د زړه علامه، هر یوه. زه د خوښولو د لایک علامه باندې کلیک کوم دوستانو. تاسې ورته ګورئ. د هغه څخه وروسته په دغه اوټ لایکس لیکلی ده دوستانو، په دې ځای باندې کلیک کوم. دا مې خوښ کړ دوستانو. د هغه څخه وروسته په دغه اوټ لایکس راغلی دوستانو، په دې ځای باندې کلیک کوم. دغه د پیج دغه تاسې لیدلی شئ دوستانو، دلته دا به تر پایه پورې ورسېږي. د پیج
ریفریش کېدل دا به تر پایه پورې ورسېږي. د هغه څخه وروسته به بیا موږ او تاسو ته معلومه سي آیا رښتیا دا زموږ د پوسټ دې دوستانو راته وایي سکسس لایک وایي لایکس هاز بین سنټ وایي لایک ستاسو د پوسټ ته به ولېږل سي. ناو ټرای افټر 15 minutes وایي اوس تاسې تصویر ته لایکونه ولېږل سو له 15 دقیقو وروسته بیا دا کار کولی سي یعنې نور لایکونه هم ورته لېږلی سي. اوس دوستانو راځئ چې وګورو زموږ عکس څومره لایکونه اخیستي دوستانو تاسې لیدلی سئ. اوس به یې وګورو دوستانو دا د دوستانو تاسې لیدلی سئ دغه عکس اوس 7 لایکه اخیستي دي 7 لایکه دوستانو تاسې ورته وګورئ 7 لایکه. نو په دې طریقه سره تاسو دوستانو کولی سئ خپل عکس ته په زرګونو حتی په لکونو لایکونه ورکړئ. داسې اپلیکیشنان هم شته داسې دوستانو داسې ویبسایټونه هم شته چې هغه په یو ځل باندې تر 100 لایکونه ستاسې یوه پوسټ ته ورکوي. نو مننه دوستانو که چیرې مو کومه پوښتنه وکولی سئ کمنټ کې یې ولیکئ.